عبید بای او تاجی ماما مقابله ده دا چې دی په 30 سکند کې به 3 ککوړي د سوپر بسکټ خوري که مقابله وګټله د دې بسکټ پیسې به هم زه ورکوم بل پیکټ په هم رالم که بیله د دې پیکټ پیسې به هم ورکوي بل پیکټ په هم رالي نو بس دا مقابله له خیره سره مونږ شروع کوو. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. د ماسخوتنې ټیم دی، د عابد په دکان کې موجود یو. ګڼ شمېر ځوانان مشران چې دی مونږ سره په دې دکان کې موجود دي. دلته اوس یو مقابله کېدو واله ده او دلته کې اوس دینه مخکې مونږ خبره وکړو، خو دلته کې بجلي زی راځي پاکستان دی که نه، نو بجلۍ ته مې انتظار و. دا وخت له خیره سره بجلي راغله. دلته کې تاجې ماما ناست دی. دا سوپر بسکټ دی، عبید راوچت که لږ وښایه. دا سوپر بسکټ دي. دا دینه یو پیکټ یې راویشتو. په دې پیکټ کې 8 که 9 دانې وي. نیم سکند کې به تاجې ماما 3 ککوړي خوري. که ویې خوړل د دې پیسې به هم زه ورکوم. داسې یو بسکټ په بل هم زه راخلم او هغه هم چې دی فری دی ته ورکوم. دلته چې دا څونه مشران ځوانان زموږ وروڼه بیګان ناست دی به فری خوري. که چرې بیلو یو داسې بسکټ په بل هم رالي او کم بسکټ چې مونږ راغشتي د هغې پیسې به هم ورکوي. تاسو تیار یئ؟ بالکل تیار. تاجې ماما وایي چې تیار یې که نه، او پیسو ته وایي نیو تیار. نو هغه شازلمې ورسره ناست دی زموږ ورور عارف بی او وایي چې د ده تاوان زه منم او زه خپل تاوان په خپله منم که نه. نو دا یو بسکټ دی له خیره سرې. دا تاجي ماما په خپل لاس باندې کولاو که، دا کولاو کوي، دا اورېږه لا شروع کېږي. دا بسکټ پیکټ چې دی کولاو شو. عابد وایي چې زه مقابله کول غواړم. بالکل دا تاجي ماما بسکټ لاس کې نیولي، بسکټ ورته وښایي. 2 دانې دا دي او یو دا دی، وښایي ورته رابلم. دا 3 دانې بسکټ شو، ورسره عابد بیم دی. دواړه به چې دی دا مقابله کول غواړي. دی خو عارف بی دا موبایل نیولی دی، سټاپ واچ یې پکې راوښکی دی په 30 سکند کې. دا ټول ګویان هم ناستې دي کې بیا لږه ډېره مسله کله ناکله راشي. دا سټاپ واچ دی چې څنګه مونږ ګو ووایو دا مقابله به شروع کېږي. یو ځل درته بیا ویل غواړم، عابد بی او تاجي ماما مقابله ده دا چې دی په 30 سکند کې به 3 ککوړي د سوپر بسکټ خوري. که مقابله وګټله د دې بسکټ پیسې به هم زه ورکوم بل پیکټ په هم رالم. که بیله د دې پیکټ پیسې به هم ورکوي بل پیکټ په هم رالي. نو بس دا مقابله له خیره سره مونږ شروع کوو. دې نه پس چې دی مونږ د خپلې مقابلې شروعات کوو. 1 2 3 گو سټارټ کا. دا بسکټ شروع شو. ټیم دا ډېر دی، ښه پاسوره ټیم ډېر دی دا نه هېڅ کم نشته. ټیم ډېر دی، دا غوتای سکند شي. دا والا ټیم لا ډېر دی. هلکه ټیم ختمېدو والی دی. ختم. اوس پهله کې نو بلا وغوښو ټیم. شره وایي ظاهر ګوري، نو موبایل ټیم هم په کې رالی دی او عابد او تاجي ماما هم په دې کې دا وخت چې دی دا وخت چې دی دا مقابله به اوس موبایل کې مونږ ګورو چې د ده یقین راشي چې مونږ بیللې ده. ځکه ما تاسو ته ووایي چې خلک بیا یقین نه کوي که نه. نو دا تاسو مقابله وکتله. مقابله دا وخت وشوه، خلکو نه تپوس کوو، دلته ګویان ناست دي. عارف بی ته څه وایې دا مقابله دی وګټله که ما دی بیللې ده؟ حاجي صاحب تاسو څه وایي؟ ما خو تاسو ته دا خیال وکړه موبایل به تاسو پکې لکه د سټاپ اواز کړی دی او د دې خولي هم تاسو ته به ښکاري. بالکل که یې سټاپ نه پس چلېدي او بس بیا مقابله. ښه حاجي صاحب رایې دا ده. عطاالله جان به یې څه وایي؟ زما هم دغه یقین دی چې اوس اواز او د خولې پته نه لګي که نه، دا به سکند نه ټایم نه پته لګي که نه ټایم نه. بیا ما خو ستاسو اواز ونرېدو. تاجي ماما تاسو څه وایئ؟ ګټلې هم ده که بیل؟ تاسو موږ اواز راکړو، موږ مخ سره تېر کړو، دونه خامخا نو لږ مخکې به هم تېر کړي وو که نه. مونږ ته څه پته وه چې دا سکندونه ختمېږي. موږ ټایپیسټ ته کته په ټایپیسټ کې خو لاستنه روانه وه. چې تاسو موږ سره تېر کړو، مخ سره نو څوک ونو چې دی خو یاره داسې ګاڼه خو نه چې مخ سره به وګورئ. بالکل دا خبر دی، حقیقت دی. نو تاجي ماما
اصل کې استاسو څه یقین دی تاسو بیللې که ګټلې سم ذهن هم سوی هغه راته ووایي داسې کار دی د دې شو پنس یو نو چې تا وی چې بس ته نو موږ بس که ها. دا چې تاسو ګټلې په دې ده چې بسکټ خو ښکاره نه دي هاي کنه د موږ حالات کې نه نه اصل کې ما تاسو ته وی چې کله تیر شي نو تاسو به وایي تیر شو ټیم سبا به کو ډیر مزه وکړه ډېر خوشو هغې خو نه دوستانو دا وخت چې دی دا دوا جان په مقابله کې واچو او دا وخت چې دی تاجي ماما ته مې ویډیو وښوله عبید بای ته مې ویډیو وښوله او دلته کې ټول دا زمونږ رونه بایګان مشران ناست دي دوی مې ویډیو کتله حاجي صاحب ته څه اعلان کوي ګټلې ده که بیللې یاره یو خبره شرط داسې لګي چې یو شی نه شرط نه مقابله و شرط کې ګناه ده مقابله داسې و چې یو شی خلکو ته معلوم چې په دې مقابله کې پاغه شي خلک کوي او اوس دی وی عبید پکې وی د خلم خو خوځي یا بلم وي نو خوله خو ټوله شپه به خوځي بسکټ چې ورته کېدي او لږ لږ خوري او نو بس داسې اوس دی هسې تاسو څه وایي تاسو چې وکتل مونږ خو موبایل خو ته خو نه دي وتي موبایل کې خو سیو شو چرته هم نه ځي او که بلم ګوري بل به تاله جواب درکړي خیر دی له لږ ټایم ورکړه بیا او او خو استا رای څه ده استا ذاتي بس را دا چې سټاپ نه پس هم دی لکه خولې خوځولې لګیا و خپل کار جاري داسې کار دی ساتي چې خبره کومه یو خبره ما وره اوس یو سړی دا 10 سکند دی کنه سکند دی نو په 10 سکند کې بسکټ مو خلاص بیا ځاتم خاموش ناسي مو باندې چې موږ بسکټ خوړل بسکټ را ډبې را وای موږ دونه په دغه دا غوځو خوري کنه کله چې مونږ دا موبایل سټاپ کړی دی دا وګورئ دا ټیم د ستاسو د وړاندې دی په 30 سکندو باندې هم ټیم اوړېدلی او ما اواز هم کړی په هغه ټیم دوی ته دا ویډیو تاسو وګورئ او فیصله په تاسو باندې کمنټ سیکشن کې خامخا ووایي چې دا مقابله ما ګټلې ده او که تاجي ماما او عبید خان ګټلې ده او اوس درنه په دې ویډیو کې دلته اجازت هم غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله پامان